د نوي زیږېدلي ماشوم بشپړه روغتیا او سالم ژوند د مور له امیندوارۍ وړاندې له بشپړ چمتووالي او د لازمو تدابیرو په نیولو سره پیلېږي. د انسان وجود د مغذي موادو زېرمې ته اړتیا لري، خو دا اړتیا له امیندوارۍ وړاندې خورا ارزښتناکه بلل کېږي، ځکه له یوې لوري ډېری مېرمنې مخکې تر دې چې پر دې پوه شي چې امیندوارې دي، د ای ویټامین او د ایودین له کمښت او د کمخونۍ سره مخ وي. بل لور ته د جنین مغز او د ملا تیر د القاء په لومړیو ورځو کې په شکل جوړونې پیل کوي. په همدې پړاو کې کمخوني او د ارزښتناکو ویټامینونو کمښت، د مناسب خوراکي رژیم نشتون او ورزش نه کول د مور او ماشوم لپاره په ستر ګواښ بدلیږي. د مور او ماشوم لپاره په 3 اړخیزه روغتیایي مثلث کې کوچني مغذي مواد، ستر مغذي مواد، د اوبو او فایبرونو سربیره د سالم ژوند طریقه شامله ده، چې د دې کورس په 2م لوست کې د یادې 3 اړخیزې روغتیا او همداراز د مغذي موادو، ویټامینونو، منرالونو او د مناسب تغذیې د ترلاسه کولو لپاره لکه کاربوهایدریتونه، پروټینونه او منرالونه شامل دي، او د دې ترڅنګ د فایبرونو او د اوبو سربیره فزیکي فعالیت لکه پلی ګرځېدل، د وجود د غړو تمرین او د کور د اسانه چارو ترسره کول هغه څه دي چې د امیندوارۍ څخه وړاندې لارې چارې بلل کېږي، چې په همدې لوست کې بحث پرې شوی. هیله مند یو چې د همدې لږو او امکاناتو پر مټ او د دې درس له مطالبو څخه په ګټې اخیستنې وکولی شو د مور او ماشوم د تغذیې، روغتیا او حفظ الصحې د ښه والي په موخه اغېزمن او مؤثر ګامونه اوچت کړو.